اروزګان ولایت کې څنګه افغان ځواکونه محاصره دي؟ څومره وخت کېږي چې څه یې خوړلي نه دي؟ خو حکومت پر څه بوخت دی؟ طالبانو اروزګان ولایت کې څومره سیمې نیولې دي؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې تازه حال وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. اروزګان کې محاصره پولیس وایي له شپږ ورځو راهیسې له خوړو پرته جګړه کوو. د اروزګان د دهراود ولسوالۍ کې محاصره سرتیري له تیرو شپږ ورځو راهیسې له خوړو پرته جګړه کوي. د دغې جګړې څلوېښت ورځې وتلې دي. طالبانو ګڼې سیمې نیولې او دا مهال د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ، د ملي امنیت مدیریت او ځینو نورو دولتي ودانیو کې سلګونه سرتیري کلابند پاتې دي. د دغه ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریمي وایي له تیرو شپږ ورځو راهیسې خواړه خلاص شوي او سرتیري په لوږه جګړه کوي. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د جګړې له امله لارې پرې بندې شوي، خواړه نه لري او په جګړه کې د ټپیانو ایستلو لار هم نه ده ورته پاتې. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دهراود ولسوالۍ ته 2 ورځې وړاندې کمانډوي سرتیري او لوړپوړي امنیتي او دفاعي مسؤلین رسېدلي او ډېر ژر به طالبان له ګڼو سیمو څخه پر شا کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا مطلب خوښ شوی ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.